نبی علیه السلام فرمایي چې دو خبرې داسې دي چې کله یو سړی د هغې حفاظت کوي الله تبارک و تعالی به هغه له جنت کې داخلي. دا ډېرې اسانې لیکن دا کولو والا عمل کولو والا په دې باندې کم دي او پرېښودو والا زیات دي. هغه دوه عملونه نبی علیه السلام بیا ښیي او د هغې نه غافله کولو لپاره د شیطان طریقه ښیي. خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه. دو خصلتونه دو عادتونه داسې دي چې څوک د هغې حفاظت وکړي الله تبارک و تعالی به هغه له جنت کې داخلي. الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. واورئ خبر شئ چې دا کار ډېر آسان دی لیکن دې منې عمل کولو والا هغه انتهایی کم دي. يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. د الله تسبیح بیان کا هر فرض مز درستو لزلا سبحان الله ویا لزلا الحمدلله ویا لزلا الله اکبر ویا. دا آسان عمل لے. قال صحابی فرمائی فانا رأيت رسول الله صلی الله علیہ وسلم يعقد بيده. نبی علیہ السلام گوتو سره اشاره کولا چې داسې لزلا سبحان الله ویا لزلا الحمدلله ویا لزلا الله اکبر ویا. فتلك 50 و100 في اللسان. دا چې تا یو مس پسې وویل نو دا 10 ځله شو او چې 50 منځونه بس دا شلو یو نیم سل ځله په دا په خولې باندې شلو. و1500 في الميزان. لیکن دا 1500 ځله شلو په فیتله کې ځکه چې تا لس تسمیل او د الله قانون دا دی چې یوې بدله په لسو باندې کم څه کم راکوي. تا چې یو ځل سبحان الله ووایې گویا تا 10 ځله ووایې. تا یو ځل الحمدلله ووایې گویا تا 10 ځله ووایې. تا یو ځل الله اکبر ووایې گویا تا 10 ځله ووایې. په داسې صورت کې یو نیم سل دا په 1500 باندې 1500 باندې الله تبارک و تعالی بدلی. او بلا عمل چې هغه د عینو مسان دی ودا اخذ مضجعه او کله چې ماسختن خپل بسترې ته راشي ود کېږي يسبحه ويكبره ويحمده 100. نو دا تسلزل ویا 33 ځله 33 ځله سبحان الله 33 ځله الحمدلله او 34 ځله الله اکبر دا ویا. فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. دا په خولې باندې دا سلزله شلو لیکن تلی کې دا 1000 ځله شلو. نو دا دویم 1000 نیکانې شي تاسو کا. نبی علیه السلام فرمایي فأيكم يعمل في اليوم والليلة 1500 سیئة. تاسو کې داسې څوک دی چې هغه به ورځې کې 2500 ګناهونه کوي. 2500 ګناهونه تا نه دي کړي لیکن د هغې مقابلې کې 2500 نیکانې تا وکړلې. قالوا كيف لا نحصيها. نو بیا صحابه کرام یا رسول الله مونږ به څنګه دا نه محفوظو مونږ به دا مخامخه په دې باندې عمل کو. اوس نبی علیه السلام فرمایي یأتی احدکم الشیطان. شیطان تاسو پسې موس کې راشي چې کله موس باندې ولاړې وهو فی صلاته او دې موس کې وي نو دی ورته صرف فیقول اذکر کذا اذکر کذا فلانې کار دی فلانې کار دی فلانه ورته یادي څنګه چې د سلام وګرځو حتی ينفتل فلعله الا يفعل ويأتيه. نو بیا دې سلام وګرځي فورا تحت یادواته مثار نشي هغه تسبیحات ولا شیطان ایر کې کارونه وته یاد کړي. دا دنه ایر شلو شیطان دا ټیم کې حمله وکړه ځکه دا ټیم کې د تسبیحات وي د ډېر غټ نه کانه ملاويږي ناغه ولا دا ایر کې بل وياتيه في مزعه. او کله چې د بسترې ته راشي ناغه ته لا هو د ګدو ټیم خونه اوس د کېږي سوار کا چې کله د کېږي بیا تسبیحات وای نو دغه ته دی پور چې دی ودشي فلا يزال ينومه حتى ينام. مسلسل دی کوشش کی شیطان چې دنه دا ایر شي تر دې پورې ودشي هغه تسبیحات نه پاتې شي. نو د دوه ټیمونو کې شیطان حمله تامن کوي. لہذا دا تسبیحات ویل پکار دي آسان عمل کو 33 ځله وای بوس پس بیا ډېر اجر دی بیا ډېر اجر ملاويږي لیکن کم سے کم لس ځله چې وي نو بیا هم الله تبارک و تعالی دیغه لسو په بدلی کې 1500 نیکان رزق راکړي او چې سلسله د کېدو ټیم کې تا وي نو تا ته زر نیکان رزق دا ملاوي شي 2500 نیکان د ځان له وګټلې او څوک د تاسو کې 2500 ګناونه به هغه رزق کوي لیکن شیطان راځي تانه دایري دا شاید اکثر ګوره سلام جو ګرځي خلق منډي کې روان شي هغه تسبیحات هغه دا شیطان عمل له دغه ټیم کې شیطان دنه دا کار وکړو او د کېدو ټیم کې موبایل کې لګیا دی یا ټي وي ته ناست یا محفلو کې دی یا کور کې ودو کې یو سودو کېږي اوس صبر کوا لا خود شي ودو کېږي نه
او داسې صورت کې نه هغه تسبیحات ایر شي درې هغه نیکانو نه محرومه پاتې شي. نو دې ټیم کې ما وایي شیطان حمله کوي، د هغې حفاظت طریقه دا چې دا ځان له یادوه، شیطان نه پناه غواړه او شیطان مقابله کوه، د شیطان خپل دشمن وګڼه او دا تسبیحات وایه. دا خیال وکړه که دا 10 ځله نشم دا 10 ځله ووایم یقینا الله تبارک وتعالی ما له په دې باندې اجر راکوي. نو شیطان ملا ماتوه او د کېدو ټیم کې هم پکار خدا سره نو تسبیحات وایي او اخیری صورتونه شپږ کلمې ایمان مفصل ایمان مجمل وي او بیا وده شي او کنه دانی کم سے کم دا تسبیحات چې کوم دی او بیا وده کېږي.